ستړي مشئ ګلالیو ماشومانو، ښه راغلاست د ګلو او چینو چینل ته. ډېره په زړه پورې کیسه مې درته راوړې. زورور فیلان او کوچني میږیان. یو شین ځنګل کې چې ښه لوی سیند پکې بهېده. په دغه ځنګل کې د فیلانو یوه لویه ډله اوسېدله. هغوی ډېر غټ او قوي وو. نور حیوانات به ترېنه ډارېدل. خو ستونزه چېرته وه پوهېږئ؟ ستونزه دا وه چې دوی ډېر مغرور وو. کله به چې روان شو نو ونې به یې ماتولې، بوټي به یې تر پښو لاندې کول او واړه حیوانات به یې هم مړه کول. هغوی به ویل موږ تر ټولو لوی یو، دا ځنګل زموږ دی. یوه ورځ فیلان روان وو چې د خوړلو لپاره کوم څه پیدا کړي. دوی په زوره زوره په ځمکه قدمونه ایښودل، خو خبر نه وو چې د همدې ځمکې لاندې د میږیانو یو لوی ښار دی. د دوی دا یو قدم ایښودل د میږیانو ټول کورونه یې ورانول، تونلونه یې خراب شو، هګۍ یې ګډې وډې شوې او د میږیانو ملکه په سختۍ وتښتېدله. یو میږی مخې ته راغی او په جیګ غږ یې وویل ولې زموږ کورونه ورانوئ؟ یوازې په دې خاطر چې تاسو غټ یئ. د فیلانو مشر چې لوی او زورور فیل و په غرور یې وویل تاسو کوچني یاست، تاسو زموږ لپاره هیڅ هم نه یئ. او نورو فیلانو وخندل. میږیان جن شو خو هیڅ یې ونه ویل. هغوی یوازې د خپلو کورونو په جوړولو شروع وکړه. څو ورځې وروسته په ځنګل کې آرامتیا وه. مرغان هم چوپ وو، باد هم ورو و. ځنګل ته ښکار کوونکي راغلي وو. دوی غوښتل چې فیلان ونیسي، ځکه فیلان ډېر قیمتي. دوی یوه لویه او ژوره کنده ویستله او په سر یې ورته پاڼې واچولې. لوی جال یې ورته برابر کو. فیلان په هماغه لاره تېرېدل، له دې نه بېخبره و چې دلته جال دی. نو ناڅاپه ځمکه لندې وښویېده او ټول فیلان په کنده کې ولیدل. دوی ډېره هڅه وکړه چې راووځي، خو جال کې راګیر شو او ښکار کوونکو هم لرګي پرې کېښودل. فیلانو ډېرې نارې ووهلې، خو څوک رانغلل ځکه چې ټول حیوانات ډارېدل. یوه میږي چې دا هر څه لیدلي وو نورو میږیانو څنګ ته راغی او وی ویل هماغه مغروره فیلان اوس یې زور کار ونه که او په جال کې بند شوي. ځینې میږیان ډېر خوشحاله شو، خو د میږیو ملکې وویل نه، د بل چا په تکلیف خوشحالي کول سم کار نه دی. که هغوی موږ ته درناوی هم نه درلوده، خو بیا هم موږ باید هغوی سره مرسته وکړو. نور میږیان چوپ شو او ملکې بیا هم وویل موږ به حتما مرسته کوو. په زرګونو میږیان په منظم ډول روان شول او کندې ته ورسېدل. یوه میږي چیغه کړه ای فیلانو، اوس مرستې ته اړتیا لرئ؟ د فیل مشر چې ډېر عاجز شوی و ورو یې وویل هو، مهرباني وکړئ موږ سره مرسته وکړئ. میږیان په رسیو وختل او په غاښونو یې رسۍ پرې کول شروع کړل چې په دې ټایم کې ښکار کوونکي هم راغلل. خو نیمو میږیانو پې ورخیز که او ویې چیچل. ښکار کوونکي په خپل درد کې اخته شو او میږیانو خپل کار ته دوام ورکه تر هغه چې جال یې وشکوو. مرغان، خرګوشان، هوسۍ، دغه حیوانات هم راغلل. ټول سره یو ځای شو او لرګي یې کندې ته ور واچول، داسې چې یوه لاره جوړه شوه
او فیلان یو په یو پورته راوختل او وژغورل شو. فیلان ولاړ و، خو دا ځل غرور پکې نه و. د فیل مشر سر ټیټ که او وی ویل مننه، مونږ ډیر مغرور وو. نن پوه شو چې زور بې له مهربانۍ نه هیڅ هم نه دی. د میږیو مشر وویل کوچنیوالی کمزوري نه ده، کله چې یو ځای شو موږ هر څه کولی شو. نو له دې کیسې دا درس اخلو چې یووالی، مهرباني او عاجزي هره ستونزه حل کولی شي. هیڅکله باید څوک د کوچنیوالي له امله کم ونه ګڼو. حتی کوچني خلک یا کوچني حیوانات هم کولی شي لوی کارونه وکړي.